اما شته د دنیا کې بس کسان څه د قرآن تلاوت کوي خو هغو ته څه اجر میلویږي نه، اجر خو خود نه میلویږي، بلکې برعکس یو طرف نه د قرآن تلاوت کوي، بل طرف نه همدغه قرآن هغو باندې لعنت کوي. پیغمبر دی وی رب تال القرآن والقرآن یلعنه، شته دی بس داسې کسان څه د قرآن تلاوت کوي خو قرآن هغو باندې لعنت کوي. د کوم کسان دي؟ باوجود د دې قرآن دوره عظمت لري، د کسان د قرآن تلاوت کوي خو قرآن دغه باندې لعنت کوي. یوې ورځې باندې مولا امیر المؤمنین ته حبیب خدا و فرمایل یا علی جهنم کې یو ځای دغه کې یو ژرنده دی، هغې ژرنده کې د هغو کسانو سرونه رسی اور د هغو سرونو باندې اجرنده تویږي کوم کسان دنیا کې د قرآن تلاوت کړی وي اور علم حاصل کړی وي. مولا امیر المؤمنین پوښتنه کوي یا رسول الله څه وجه نه؟ پیغمبر دی وایي څه دې وجه نه چې هغو د قرآن تلاوت کوي خو قرآن باندې عمل نه کوي، علم حاصلوي خو علم باندې عمل نه کوي، د هغو فکر کې د هغو ذهنونو کې قرآن شته، حافظ د قرآن دی، قرآن باندې پوهیږي خو قرآن باندې عمل نه کوي. لہذا همدې وجه نه پیغمبر دی وایي رب تال القرآن والقرآن یلعنه، بعض قاریان قرآن شته دی چې د قرآن تلاوت کوي خو قرآن هغو باندې لعنت کوي، ویلې دې وجه نه چې قرآن باندې عمل نه کوي. یو بل حدیث کې پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل من قرأ القرآن ولم يعمل به، چوک هم د قرآن تلاوت کوي، د قرآن تلاوت وکي ولم يعمل به خو قرآن باندې عمل نه کوي، کوي د قرآن تلاوت اما قرآن باندې عمل نه کوي. پیغمبر د فرمایش کوي حشره الله یوم القیامت اعما، خداوند تبارک و تعالی د کس قیامت ورځ باندې ړوند محشور کوي. دنیا کې د قرآن تلاوت کولو خو عمل ور باندې نه کولو، قیامت کې پروردگار عالم دغه کس ړوند محشور کوي. فیقول د بیایي رب لما حشرتنی اعما، پروردگار تا زویل ړوند محشور کړلا، زه خو دنیا کې ړوند نه وم، وقد کنت بصیرا، دنیا کې د ما سترګې وې اما دیزی کې تازه ړوند محشور کړلا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، الله تبارک و تعالی طرف ندا کیږي څه دنیا کې د مو آیتونه تا ته راغللو، قرآن تا باندې نازل شولو، فنسیتها تا د مو آیتونه په ویر کړلو، تا د مو آیتونه نظر انداز کړلو. کذلک اليوم تنسا، نن ورځې باندې تمونه په ویر شولې. دنیا کې تا د مو آیتونه په ویر کړلو، د مو قرآن آیتونه تا نظر انداز کړلو، تا ور باندې عمل ونه کړلو، لہذا نن مو تا نظر انداز کوو، نن تمونه په ویر یې ځکه ړوند محشور شوی. فیؤمر به الی النار، پروردگار عالم امر کوي صدا جهنم طرف ته بوزو. الان کې دنیا کې د قرآن تلاوت کړی وي خو قرآن باندې عمل نه وی کړی،